کافر یم کده بل یار جوړومه ور وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ به وئ. شپې ورځې په خوشحالۍ کامیابۍ سره پیل کړې وي. دغه ویډیو څنګه کولی شو په کین ماسټر کې ودرنګم د مزیداره او خوندوره ویډیو جوړه کړو. د هر څه نه مخکې هغه دوستانو څخه مې هیله ده چې زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او تر څنګ یې بیل نشان هم ووایئ تر څو زما ویډیوګانو د هر څه نه مخکې تر ورسیږي او ویډیو درسره لایک هم کړئ تر څو نورو دوستانو په مخ هم ورشي. نو راځو د هر څه نه مخکې به تاسو چې لوړ شئ په یو کین ماسټر اپلیکیشن دا به ډاونلوډ کړئ. نو ویډیو شروع کوو او تر پایه سره کوئ ویډیو سکیپ کوئ. ماسټر اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ بیا به لوډ شئ په کین ماسټر کې بیا دې د پرزنت اپرند د اپرند به ته دا درې پرمینه د شپلاس پنه کې نه پښ پلاس کې یو پیو کې نو تاسو به چک دا یو پیو کې یو پرم به چک دا پیته ده هر به شي د پرم د پر چک د کین ماسټر پرزنت ځانګړي اکسینه به تاسو هم داسې لارئ دا اکسینه به تاسو پیدا کړئ دا اکسینه به تاسو چک دا به تاسو 15 شپږ به دلته چک او چوي نو دا څلور 15 د سوچ چول ځنه دا اکسینه چې دی دا اکسینه چې داسې کلیپ داس نه چې کوم اکسینه داسې برابر وي داسې کولې جوړوي سه شو داسې به جوړ کړئ دا عکس چې دا دغه لګ داسې دا کریم نشان کې کلیک کړئ داسې ټیټوي داسې دوړه داسې کولې چک کړئ وای نو دا مې چک دا مې چې سیخ کوم نو دلته دا برابر دی بل دا برابر دی او دا به هم داسې دا نشان چې وینه په دغه نشان باندې کلیک کړئ او بیا چې دا باندې کلیک وکړئ یس په دانه چې کلیک وکړئ بیا به چک کړئ بیا په دا نشان باندې کلیک وکړئ دا چې نشان کلیک وکړئ بیا داسې ګوته په ذریعه سره داسې چک کړئ لګي داسې نږدې کړئ تر څو دا تصویر لږ ښکلی ولده شي نو دا څلورم دغه تصویر هم باندې کلیک وکړئ داسې به چک کړئ بیا داسې نږدې کړئ د دوه ګوتې په ذریعه سره بیا به دا بله داسې وکړئ داسې نږدې کړئ د دوه ګوتې په ذریعه سره دا چې نږدې کړو دا بل به دا هم داسې وکړو دا به ډیلیټ کړم تصویر ډیر شي یا تصویر نه ډیر دی دا څه شو نو ویډیو شو اوس پر وشئ دغه هغه پلس علامه چې وینئ دغه پلس علامه په دا پلس علامه باندې کلیک وکړئ دلته یو اپشن دی دا اپشن به چک کړئ تاسو دا انتخاب کړئ دی په نوم سره ده زه یو څه ورکړم ته وښایم ودرېږه چې روشي دغه یو د شاوټ پوینټ په نوم سره یو اپشن دی دغه شاوټ پوینټ سره دا یو اپشن به چک کړئ دا به تاسو په دا اپشن به کلیک دا اپشن به کوم دی نه ډاونلوډ کوئ دا به لاندې روشئ دغه ګیټ مور وینئ په دا ګیټ مور باندې به کلیک وکړئ انټرنیټ په کانیکټ کړئ خو په شرط دی چې ډېر انټرنیټ ولرئ دا انټرنیټ به دلته به چک کړئ د شاوټینګ په نوم سره یو ارل چې دا به چک کړئ ډاونلوډ کړئ نو لوډ به شي دغه باندې به چک کړئ کلیک وکړئ دلته یو شاوټینګ باندې چک کړئ چې مو دلته کلیک وکړئ دغه یو دا چې کله کلیک وکړئ لاندې چې کلیک وکړئ دلته به چک کړئ یو کې چک کړئ دا به انتخاب کړئ دا به ټول دا چې ته انتخاب کړئ نو دا تصویر چې دا 1.5 سپیډ یو سپیډ 0 دا 1.5 یا یو نیم سپیډ کې به چک کړئ دا تصویر انتخاب کوئ نو دا همداسې دا ټول عکسونه چې دي دا به ټول داسې د پلس علامه باندې کلیک کوئ دا ټول عکسونه به کې شاوټینګ نه به راځي هغه شاوټینګ کې به هغه چک کوئ ته انتخاب وای نو دوستانو ویډیو تر پایه سره وګورئ ویډیو سکیپ کوئ او په غور سره وګورئ انشاءالله ډیره مزیداره او خوندوره ویډیو به چې تاسو هم جوړه کړئ نو همدارنګه د هغې شاوټینګ په نوم یو ار ال ته چې دي ته چې څه نه هغه اپشن به چک کوئ ته انتخابوئ روبشي مو دا چې دي دا ډېر ډاونلوډ کړي دي نو دلته راشئ یمونه کې ورک شي کړه دلته دغه یو پوینټ انتخابوئ نو زه د ملګرو د ویډیو لږ سکیپ کوم راځو دغه ټول ته انتخاب نو دا مې ټول د انتخاب کړل دغه کوم چې ورول چې متخاله او دغه د دوه تصویرونه چې دي دغه لږ اخري یو دا اخري تصویر یو دا اول تصویر لږ ویږي خو ته لږانه فاصله دا به داسې لږ سره د لره خپل د انتخاب لره وړه شي اوس دا ویډیو لږ ساده شو دا ویډیو چې څه شو جوړه شو دا ویډیو خپل کوي نه نو دا ویډیو به چک کړئ سیو کړئ دا په نشان باندې کلیک وکړئ دلته به چې کوم یو اس ډي کې ډاونلوډ کړئ سي ټي ډي زه چې کوم یو ویډیو جوړوم زه لږ کم ای بي کې کوم چې لږ زر جوړه شي دا به چې کوم زه به ویډیو لږ سکیپ کوم بیا ملګرو ویډیو جوړه شو اوس پر راشئ په څټ بیک پښئ واپس په لاړ شئ دلته بیا کین ماسټر کې چک دغه پلس علامه چې وینئ دغه دا نه به چک کلیک وکړئ بیا به چک یو دا کې درې اپشن دي پلس باندې کې نه پښ پلس کې یو پیو کې اول په دا نه پښ پلس کې جو یو پیو کې انتخاب کړئ وسی د پلس باندې کې باید انتخاب کې پریم نو ست پلس باندې کې مې انتخاب ورو شي دلته یو کین ماسټر کې یو کله مزیدار تصویر ورته وګورئ ا تصویر به چک کې ته انتخاب کړئ نسی کله زه تصویر ګورم تر څو هغه ته انتخاب کړم
را بشي تصویر به ته انتخاب کړئ. زه دا تصویر مثال ته انتخابوم. دا تصویر چې ده دا به لږ داسې وي کې داسې د ګوتې په وسیله سره به داسې شي کې وي کې 15 ته به ورسوئ بیا به کلیک وکړو. دا چې دلته ورسره وروشئ دلته دا تصویر نه به کلیک وکړئ. دا تصویر چې دا لږ د څانګینه لري دا به داسې د دوه ګوتې په ذریعه سره داسې سره نږدې کړئ تر څو دا پیدا کړو. اوس به چې وکړئ اوس به لاړ شئ دغه پرېږدئ په لیر وینئ دا لیر نه به چې کې کلیک وکړئ. دا لیر نه چې کلیک وکړئ دا لیر نه کې بیا داسې کې به میډیا ته انتخاب کړئ. میډیا چې انتخاب میډیا کې بیا چې وکړئ بیا بیکګراوند ته انتخاب کړئ. د بیکګراوند چې انتخاب کړئ دلته به کالر ټیپ دا کې سپین خړبان زیړ دغه بلاک یعنی تر کار کلا هغه چې دا به انتخاب بیا به دا پوس دغه نشان وي دغه دا نه به کلیک وکړئ دا به چې کې فل سکرین ته وړ دا فل سکرین ته جوړ کړئ دا به ټیک مارک دا کلر به ورسوي دی به دا چې کې دې ته به چې ورسوي اوس به راشي کې ضرور تل شي بلندینګ دا بلندینګ آپشن نه به کلیک وکړئ دلته به تاسو هغه انتخاب کړئ دغه پوس دغه اپورتونټی چې د 100% دا به تاسو لږ کم زیر کې د تصویر چې تاسو سره کم ته خوان درکوي دا سي جوړ کا تصویر ته دا چې څومره ډونه ته تاوي څنګه کانی بل تصویر ته انتخابوي دی دا تصویر به انتخاب دا سهاري تصویر به چې چک کوي ته انتخاب کوي اوس به راشي چې وکړي اوس به دلته یو هغه د لیر نه به کلیک وکړئ دلته یو غوته ټمپلیټ ده دا ټمپلیټ په چې کې تاسو د زما د بلاګر څخه ډاونلوډ کړئ دغه لینک به په بلاګر کې پریت وي تاسو دغه ځای چې په اسانه سره زونه ته ډاونلوډ کړئ دا ټمپلیټ په چې کې دا به زونه ته ډاونلوډ کړئ دا ټمپلیټ کې بلوډ شي دلته کې زلون دلته بلندینګ آپشن دا بلندینګ کې په چې کې تاسو سکرین انتخاب کړئ دا سکرین چې هر کله انتخاب کوو نو دا هغه د آپشن نه به کلیک وکړئ دا به داسې لګ نږدې کې دسته دا به لږ داسې ګوته په ذرا سره داسې لږ ګورئ داسې جوړ کړئ لږ وي غاټ وي کې تر څو خپله جوړ شي نو دغه بلینډینګ آپشن چې دغه ټمپلیټ دا ټمپلیټ په چک کړئ سلزون سره چک کړئ ډاونلوډ کړئ हमारे घर मोबाइल में इंतखाब करो बस डाले ने क्लिक मोबाइल अगर खाने जो बल तस्वीर होता है उस बल चो लग तेर पर खुद लगता वीडियो को नया सिरा दादा अच्छा कि ब्याह ब्लैक इंतखाब के नविशे के दे साथ अब और सारे या साथ है और सारे नोरो बस दागा क्लार में क्लिक वके दलता बरुशे द ब्लेंडिंग ऑप्शन के बच्चे के दा सिलेक्ट दा तस्वीर से ना सीधी तभी दा सर्वर से दा मजेदार भी जोड़ के दगा भी यू भी या दरविश 15 के बीच के दा क्लार भी के उस पर शागा टेम्पलेट तासु भी जमा ब्लॉगर के लिंक प्लीज या ब्लॉगर ने बीच के दा टेम्पलेट जोने तार चेक कर डाउनलोड के दा टेम्पलेट्स ने दा ने बीच के क्लिक होके दा टेम्पलेट्स पीछे दा की जरूर से ब्लेंडिंग ऑप्शन वो है ब्लेंडिंग ऑप्शन के पीछे के इंतखाब के स्क्रीन इंतखाब के दा स्क्रीन से इंतखाब करना उसके दा वीडियो से दा टेम्पलेट्स से दा भी लग से लग शवाई دا ټمپلیټ وړي که نو څه بچو که دا ټمپلیټ پر ډوپلیکیټ شوی دا ډوپلیکیټ سانه ویني دا سانه ډوپلیکیټ انتخاب کې دا ډوپلیکیټ چې دا ډوپلیکیټ وای نو دا به دا ټمپلیټ دوا شي نو دا یو بدل د ساعته د سه راوړي دا دوا بس دي نو ته د تصویر به چک لګ دې به اختیار وڅه دا به چک بس دا به چک څه انتخاب نه دا ټمپلیټ چې انتخاب کوو اوس پر شي دا ټمپلیټ کې داسې لږ دلته کې چې لږ جوړ شي دا اوس به ستانه دغه لیر نه بیا کلیک وکړئ بیا به چک میډیا انتخاب کړئ میډیا کې بیا چې دلته یو بل دا ټمپلیټ دی دا ټمپلیټ به هم تاسو د زما د بلاګر څخه چک را ډاونلوډ کړئ دا ټمپلیټ څه لږ داسې کلته کوو بیا بروشه بلندینگ آپشن که چک کړئ دغه سکرین به ته انتخاب کړئ دا سکرین به ته انتخاب کړئ بیا به کلیک نشان دغه هغه چې بیا کلیک وکړئ داسې بلګر بار کې تر څو لږ داسې وړي کړئ همدغې تر څو خپله جوړ شي نو اوس دغه به دغه به داسې جوړ شي تر څو بیا به چې وکړئ چې دا انتخاب کړئ نو دلته یو هغه د هغه تصویر او ویډیو چې اول ورکې موږ جوړه کړې وه هغه ویډیو به چک کړئ ورته ډاونلوډ کړئ دا ویډیو چې شوه دا به داسې ډاونلوډ کړئ داسې جوړه به کړئ داسې بیا به چې وکړئ دا به داسې نږدې کړئ
دا ویډیو به لږ داسې باره کړئ دې سره برابر شي بیا به دا ویډیو باندې به کلیک وکړئ نو دلته به راشئ دلته به چې وکړئ دغه کریپینګ وینئ د کریپینګ نشان دا کریپینګ نشان باندې چې کلیک وکړئ دا کریپینګ نشان ته چې کلیک وکړئ دلته به چې وکړئ دغه پوس ټیک مارک علامه دلته څلور کنجاز دا به دایرې نشان ته چې وکړئ بیا به ورشئ بیا به چې وکړئ دغه سینډ ټو بیک دا به چې وکړئ دغه ډوپلیکیټ باندې بیا سینډ ټو بیک به ووایئ دا سینډ ټو بیک چې ووایئ نو دلته به څه د تصویر به لږ داسې منځ کې د تصویر داسې منځ ته چې وکړئ دلته دغه منځ ته داسې جوړوم دغه تصویر داسې ښکلی برابر دلته تصویر چې شو داسې منځ ته چې برابر وای نو اوس دغه تاسې ویډیو چې شوه انشاءالله جوړه شوه انشاءالله نو اوس به دغه ویډیو یې چې کلیک وکړئ نو اوس به دغه ویډیو وینئ څومره ښکلې جوړه شوه داسې ساده شوه نو اوس به راشئ دلته یو بل ټابلیټ ته دغه ټابلیټ بیا کړئ بیا لیر نه کلیک وکړئ دلته دغه به هم ته زما بلګر څخه څه کړئ ترلاسه کړئ دغه ټابلیټ څه ده دغه ټابلیټ دا به چې کړئ دا به یې کړئ دا به دلته داسې اوکې دا به داسې چې کړئ لږ به دلته راوړئ دا ځینې به چیرې وړئ اوس به چې وکړئ اوس به لوړ شئ بلینډینګ آپشن کې بلینډینګ آپشن کې به سکرین انتخاب کړئ سکرین کې به لږ دا داسې 80% دار ټیټ کړئ دغه سپیډ دا چې ټیټ کړئ اوس به چې کړئ تاسو ویډیو بشپړه څه شوه جوړه شوه نو دغه ویډیو څه شوه جوړه شوه دغه ویډیو چې زه سیو کړم بیا یې دلته پته لګي چې څه رقم ته ښکلې جوړه شوه نو دا ویډیو تاسو به څه وکړئ چې هر کله ویډیو سیو کوئ په دا باندې به کلیک وکړئ دا باندې چې کلیک وکړئ بیا به راشئ دا باندې چې کلیک وکړئ دلته پی ایچ ډي کې ډاون کړئ بیا دلته کې د ایکسپورټ چې وینئ دلته 3 MB شپږ سوه یولس MB دلته زه ویډیو چک کړم دا ویډیو زه بل بخښنه غواړم ملګرو تاسو غواړئ که اډیو سره بندوئ کومې ښکلې سندرې چې وي تاسو دلته فولډر کې دغه اډیو وینئ په دغه اډیو باندې به کلیک وکړئ دا اډیو باندې چې کلیک وکړئ دلته به راشئ دغه کیز کې فولډر دا فولډر کې به تاسو هغه فولډر کې ورته جوړ کړئ ورته په هغه کې ورته جوړ کړئ په واتساپ اډیو میوزیک اډیو ډاونلوډ اډیو تاسو ورته فولډر میوزیک ته کوم فولډر جوړ کړئ نو دلته تاسو ټول فولډر بلدی هغه فولډر نه کلیک وکړئ نو دلته چې فولډر میوزیک نه کلیک وکړئ دا میوزیک روغه دا میوزیک نه چې کلیک وکړئ دلته چې مخ اډیو کو سکرین ریکارډر شروع ده د پلس علامه چې وای د پلس علامه چې وای د کې به چې شي د خپل بل شي ملګرو دغه ویډیو هیله لرم که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک او چینل درته سبسکرایب کړه او ترڅنګ یې بیل نشان هم ووایئ تر څو زما ویډیوګانې د هر څه نه مخکې تر تاسو ورسېږي د بل ویډیو نه د خدای په امان